د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده. 286 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیت څخه اورئ. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نو هلاکت او تباهی ده د هغو کسانو لپاره چې په خپلو لاسونو د شر یې لیکنه کوي او بیا خلکو ته وایي دا د الله څخه راغلی ده تر څو د هغې په بدل کې لږ غوندې ګټه په لاس راوړي. نو هلاکت دی دوی ته په سبب د هغه چې د دوی لاسونه یې لیکي او هلاکت دی دوی ته په سبب د هغه څه چې ترلاسه کړي. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. غوی وای د دوزخ اور به پر موږ باندې هیڅکله ونه لګیږي خو که څو ورځې سزا راکوله کیږي نو را دې کړی شي. له دوی نه پوښتنه وکړه آیا تاسې له الله نه پیمان اخیستی دی چې له هغه څخه الله تېرېدی نه شي؟ یا خبره دا ده چې په الله پورې داسې خبرې تړئ چې تاسې پرې نه پوهیږئ. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هر څوک چې بدي وګټي او د خپلو خطاو په چاپیریال کې ایسار شي هغوی دوزخیان دي او هغوی به په دوزخ کې تل اوسیږي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. او کوم خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی تل اوسیږي. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. او په یاد ولره له بني اسرائیلو نه مونږ کلک پیمان اخیستی وو چې له الله نه پرته به د هیڅ چا عبادت نه کوئ. له مور او پلار سره له خپلو خپلوانو سره له یتیمانو او مسکینانو سره به غوره چارچلند کوئ. خلکو ته به ښې خبرې کوئ، لمونځ کوئ او زکات ورکوئ. خو له لږ کسانو پرته نور تاسې ټول له دې پیمان نه واوښتلی او اوس هم مخ اړوونکي یې. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. او لږ غوندې په یاد ولرئ موږ له تاسې نه کلک پیمان اخیستی وو چې په خپلو منځو کې یو د بل وینې مه تویوئ او نه یو بل له کوره بې کوره کوئ. تاسې د دې اقرار کړی وو، تاسې په خپله په دې شاهدان یئ. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من
منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. خو نن همدا تاسې یاست چې خپل ورونه وژنئ، خپل ځینې ورونه بې کوره کوئ، د ظلم او زیاتي په کولو د هغو په خلاف ډلې جوړوئ، او کله چې په جګړه کې ونیول شي ستاسې په لاس کې بندیان شي نو د هغو د خوشي کولو لپاره د فدیې لاره برابروئ. په داسې حال کې چې له کورونو څخه د هغو ایستل له سره پر تاسې حرام، نو آیا تاسې د کتاب په یوه برخه ایمان راوړئ او په بله برخه یې کافر کیږي؟ نو له تاسې نه چې کوم خلک داسې وکړي د هغو سزا به له دې پرته نور څه وي چې د دنیا په ژوند کې ذلیل او خوار اوسیږي او په آخرت کې به د ډیر سخت عذاب په لوري وروګرځول شي. الله ستاسې د دې حرکتونو څخه بې خبره نه دی. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دا هغه کسان دي چې د دې دنیا ژوند د آخرت په بدله کې اخیستی دی. له دې امله نه به په سزا کې اساني راوستله شي او نه به مرسته ورسره وکړه شي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. مونږ موسی ته کتاب ورکړ، له هغه وروسته مو پرلپسې پیغمبران ولیږل، په پای کې مو عیسی ابن مریم له روښانه نښو نښانو سره ولیږه او په سپېڅلي روح سره مو د هغه مرسته وکړه. هر کله چې کوم پیغمبر ستاسې د نفسي غوښتنو په خلاف کوم شي سره تاسې ته راغلی دی نو تاسې ورڅخه سرکشي کړې ده. څوک مو دروغجن ګڼلي دي او څوک مو وژلي دي. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هغوی وایي زموږ زړونه پوښل شوي دي. نه، اصلي خبره دا ده چې د هغو د کفر له امله الله پر هغو لعنت کړی دی. له دې کبله هغوی ډېر لږ ایمان راوړي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اوس چې کتاب هغو ته د الله له لوري راغلی دی دوی له هغه سره څه راخیستي دي؟ سره له دې چې دا کتاب د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې له پخوا نه له دوی سره موجود و، او سره له دې چې د دې کتاب له راتګ نه مخکې دوی په خپله د کفارو په مقابله کې د فتح او نصرت دعاګانې کولې. خو کله چې هغه کتاب راغی چې وی پیژانده هم نو د هغه له منلو یې انکار وکړ. د خدای لعنت دی وي په دې منکران. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. څومره بده وسیله ده چې پر هغې سره دوی خپل ځانونه ډاډه کوي. په دې شان چې کوم هدایت چې الله را لېږلی دی د هغه له منلو څخه یوازې د دې سرغړونې په اساس انکار کوي چې الله خپل فضل یعنی وحی او رسالت پر خپل هغه بنده لوروي چې اراده یې وشي، نو ځکه دوی د غضب له پاسه د غضب وړ ګرځېدلي دي او د داسې کافرانو لپاره ډېره سپکوونکې سزا ټاکل شوې ده. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه
مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. کله چې هغه ته ویل شي چې پر هغه څه چې الله را لېږلي دي ایمان راوړئ، نو وایي موږ یوازې پر هغه څه ایمان راوړو چې موږ یعنې د بني اسرائیلو نسل ته راغلي دي. له دې ساحې د باندې چې هر څه راغلي دي د هغو له منلو نه انکار کوي، په داسې حال کې چې هغه حق دی او د هغو لارښوونو تصدیق او تایید کوي چې له پخوا نه له هغو سره موجودو. ښه نو هغو ته ووایه که تاسې پر همغه لارښوونه ایمان لرئ چې تاسې ته راغلې وه، نو له دې نه مخکې مو د الله هغه پیغمبران ولې وژل چې په خپله د بني اسرائیلو په نسل کې زیږېدلي وو. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تاسې ته موسی له څه ډول روښانه نښانو سره راغی، بیا هم تاسې داسې ظالمان وئ چې د هغه درته شا شوه، خو سکی مو خپل معبودون یو. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بیا لږه هغه پیمان در په زړه کړئ چې پر تاسې باندې د توره غره په راپورته کولو موږ درڅخه اخیستی وو. موږ تاکید کړی وو چې کوم هدایت درلیږو پر هغو په کلکه عمل وکړئ او غوږ ورته کیږدئ وایې ورئ. ستاسې پلرونو نیکونو وویل چې موږ واورېدل خو مو نه منل، او هغوی داسې باطل پرستانو چې په زړونو کې د خوسکي مینه ناسته وه. ووایه که تاسې مؤمنان یې نو دا عجیبه ایمان دی چې تاسې ته د داسې ناکاره حرکتونو امر کوي. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دوی ته ووایه چې که د آخرت کور له نورو ټولو انسانانو پرته یوازې ستاسې لپاره خاص ګرځول شوی دی، نو تاسې ته ښایي چې د مرګ هیله مند شئ که چیرې رښتیا ویونکي یاست. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. باور ولرئ چې دوی به هیڅکله د هغه هیله ونه کړي، ځکه چې دوی په خپلو لاسونو سرته رسولي او هلته یې لیږلي دي. هغه دا ایجابوي چې هلته د ورتګ هیله ونه کړي. الله د دې ظالمانو له حاله ښه خبر دی. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ته به هغوی له بله هر چا نه د ژوند حریصان ومومي، ان تر دې چې دوی په دې کار کې له مشرکانو نه هم وړاندې شوي دي. د هغو هر یو دا غواړي چې په څه شان 1000 کاله ژوند وکړي، په داسې حال کې چې اوږد عمر خو هغوی له عذاب نه لرې غورځولی نه شي. څه عملونه چې دوی کوي الله خو هغه ویني. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. دوی ته ووایه چې کوم څوک چې له جبرائیل سره دښمني لري، هغه دې په دې وپوهیږي چې جبرائیل د الله په اجازه دا قرآن ستا زړه ته رسولی دی چې د پخوانیو راغلیو کتابونو تصدیق او تایید کوي او د مؤمنانو لپاره لارښودنه او د بري د زیري په توګه راغلی دی. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن
څوک چې د الله او د هغه د پرښتو او د هغه د پیغمبرانو او د جبرائیل او میکائیل دښمن وي الله د دې کافرانو دښمن دی. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. مونږ تا ته داسې آیاتونه درلیږلي دي چې په ډاګه څرګنده د حق ښکاره کوونکي دي او د هغو له پیروۍ نه یوازې هماغه خلک منکریږي چې فاسقان دي. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. آیا تل داسې نه ده شوې چې کله یې څه ژبنه کړې ده نو له هغو نه یوې نه یوې ډلې هغه شاته غورځولې ده بلکې د هغو زیاتره کسان داسې دي چې د زړه له کومې ایمان نه راوړي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. او کله چې هغو ته د الله له لوري کوم پیغمبر د هغه کتاب تصدیقونکی او تاییدونکی راغلی دی چې له پخوا نه له دوی سره موجود و نو له دې اهل کتابونه یوې ډلې د الله کتاب په داسې شان شاته وغورځوو لکه چې دوی په هیڅ نه پوهیږي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. او په دې لړ کې د هغو شیطانانو پیروي وکړه چې شیطانانو د سلیمان د سلطنت د نوم په اخیستلو وړاندې کول په داسې حال کې چې سلیمان هیڅکله نه دی کافر شوی. د کفر مرتکبین خو هغه شیطانانو چې خلکو ته یې کوډې ښودلې هغو هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر دوو پرښتو هاروت او ماروت باندې نازل شوي وو. په داسې حال کې چې هغو پرښتو به چې هر کله چاته هغه ښودل نو لومړی به یې په ډاګه دا خبره ورته کوله چې ګوره مونږ یوازې د ازمایښت لپاره یو نو مه کافر کیږه. بیا هم دې خلکو له هغو نه هغه څه زده کول چې په هغو سره د میړه او ښځې ترمنځ بیلتون راولي. ښکاره وه چې د خدای له اجازې پرته هغو په دې وسیله هیچاته هم ضرر نشو رسولی. خو له دې سره سره یې داسې څه زده کول چې په خپله د هغو لپاره ګټور نه بلکې زیان او هغو ته ښه معلومه وه چې څوک د دې شي خریدار شي د هغه لپاره په آخرت کې هیڅ ونډه نشته. څومره ناکاره سودا ده چې د هغې په بدل کې هغو خپل ځانونه خرڅ کړل. کاشکې هغوی ورباندې پوهېدلی. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. که هغو ایمان او تقوا غوره کړې وای نو د الله په وړاندې د هغو اجر ډېر غوره و. کاشکې هغوی په دې پوهېدای. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ای مؤمنانو راعنا مه وایئ بلکې انظرنا ووایئ او په غور سره خبره واورئ
او کافرانو ته دردونکی عذاب دی. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هغو خلکو چې د حق د بلنې له منلو نه انکار کړی دی، کله اهل کتابونه وي که مشرکان وي، هېڅکله دا نه خوښوي چې ستاسې د رب له خوا دې تاسې ته څه ښېګڼه راشي، خو د الله چې هر چا ته خوښه شي د خپل رحمت لپاره یې غوره کوي او هغه د لوی فضل خاوند دی. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. مونږ چې خپل کوم آیت منسوخوو یا یې ستا د زړه څخه هیروو، د هغه په ځای له هغه نه ښه راوړو یا لږ تر لږه همغسې. آیا ته په دې نه پوهېږې چې الله په هر څه قادر دی؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا ته نه خبر چې د آسمانونو او ځمکې فرمانروي یوازې د همدې الله ده او له هغه پرته هیڅوک ستاسې خبر اخیستونکی او ستاسې مرستندوی بل نشته؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا تاسې غواړئ له خپل پیغمبر نه هغه شان پوښتنې او غوښتنې وکړئ لکه چې دې نه مخکې له موسی نه شوي دي؟ په داسې حال کې څوک چې د ایمان رویه د کفر په چار چلند بدله کړي هغه له سمې لارې نه واوښت. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. زیاتره اهل کتاب دا غواړي چې په یو ډول نه یو ډول تاسې له ایمانه بیرته د کفر لوري ته وګرځوي، که څه هم حق هغو ته څرګند شوی دی، خو د خپلې نفسي غوښتنې له امله ستاسې لپاره دا غواړي. د هغه په جواب کې تاسې له عفو او تېرېدنې نه کار واخلئ تر څو چې الله په خپله فیصله نافظه کړي. ډاډه اوسئ چې الله تعالی پر هر څه قادر دی. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ، تاسې چې د خپل عاقبت لپاره څه نیکي سرته ورسوئ وړاندې ولېږئ، د الله په وړاندې به هغه موجودې ومومئ. څه چې تاسې کړي وي الله د هغو ټولو لیدونکی دی. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. د هغو دا وینا ده چې هیڅوک به جنت ته لاړ نشي تر څو چې هغه یهودین نه وي یا د عیسایانو د ګمان له مخې عیسایي نه وي. دا د هغو هیلې دي. دوی ته ووایه خپل دلیل وړاندې کړئ که تاسې په خپله دعوا کې رښتیني یاست. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. په اصل کې نه ستاسې څه ځانګړي توب دی او نه د بل چا،
حق خبره دا ده هر څوک چې خپل ځان د خدای اطاعت وقف کړي او په عملی توګه ښه چلند غوره کړي د هغه لپاره د هغه د رب په نزد د هغه اجر شته او پر داسې خلکو څه ویره او کړاو نشته. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يهوديان وای له عیسایانو سره هیڅ نشته، عیسایان وای له یهودو سره هیڅ نشته. په داسې حال کې چې دوی دواړه کتاب لولي همداشان دعوا هغه خلک هم کوي چې هغوی د کتاب عالمان نه دي. الله به دا اختلافونه چې دا خلک پکې اخته دي د قیامت په ورځ فیصله کړي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. او له هغه چانه به غټ ظالم څوک وي چې نه پرېږدي د الله په عبادت ځایونو کې د هغه نوم واخیستل شي او د هغو د ورانولو په هڅه کې وي. داسې خلک د دې وړ نه دي چې په دې عبادت ځایونو کې قدم کېږدي او که ورشي هم له ویرې سره به ورشي. د هغو لپاره خو په دنیا کې رسوایي او په آخرت کې لوی عذاب دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.